بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو د ګوګل سکیچاپ د لارج ټول سیټ پاتې برخه موږ تاسو نن ورځ وایو. په تېر درس کې موږ تاسو تر پایه پورې درس ویلی. اوس موږ تاسو راځو چې لاندې کومانډونه ترسره کړو. لومړی په دې کې موږ تاسو سره موف دی. د موف د لارې نه موږ تاسو کولی شو چې یو سطحه یا یو جسم له یوې ساحې نه بلې ساحې ته موږ تاسو انتقال کړو. لکه فرض مثال زه غواړم چې یو ریکټینګل دلته رسم کړم، دا فل کومه. زه غواړم چې دا جسم چې دا 3D شکل چې دی دا زه غواړم موف کړم، له یوې ساحې نه بلې ساحې ته انتقال کړم. نه کولی شم په دې ډول سره انتقال کړم. سمه ده. ام د دې شارټ کټ دی را سره. یو ګوره موږ تاسو موو لرو، یو کاپي لرو. د دواړو ترمنځ فرق دی. موو موږ تاسو یو ساحې نه یو جسم کټ کوو، بلې ساحې ته انتقالوو. لکه فرض مثال زه راځم دا موف کوم له دې ځای نه دلته موف شم. بل کاپي دی را سره. کاپي مطلب دا دی چې زه غواړم دې نه کاپي واخلم، کنټرول سی او کنټرول وي انتخاب کوئ، همداسې کنټرول وي. بیا کولی شئ په اسانه توګه سره تاسو له دې نه کاپي واخلئ، ځای په ځای باندې تاسو هغه جسم انتخاب کړئ. په دې ډول سره ایم ووهئ او کنټرول ورسره ونیسئ. دلته به ګوره تاسو سره دې کارسر چې موږ تاسو سره خوځېږي، دا څلور کونجه کارسر چې دی دې ته مثبت علامه راشي. کنټرول ووهئ، اوس مثبت علامه راغله. کولی شئ اوس کاپي واخلئ، بیا کنټرول ووهئ. په دې ډول سره کنټرول بیا ووهئ. نو موږ تاسو کولی شو له موف کمانډ نه په دې ډول سره هم استفاده وکړو. ښه، بل موږ تاسو سره دی فول دی یا پوش موږ تاسو ورته وایو. د دې د لارې نه موږ تاسو کولی شو یو سطحه چې په افق کې جوړیږي هغه موږ تاسو 3D ته واړو. لکه فرض مثال زه غواړم چې دا یو ریکټینګل زه جوړ کړم، دا زه اوس غواړم چې 3D ته یې واړوم. د 3D دپاره موږ تاسو د فول یا پوش کمانډ نه استفاده کوو. هم دې ته فول وایي هم پوش ورته وایي. شاکټ یې پی دی. دلته به راشئ کلیک به وکړئ په دې باندې، وګورئ داسې به یې ونیسئ. یا فرض مثال داسې غواړئ، یا فرض مثال داسې غواړئ. هر طرف ته چې تاسو وغوښتلو تاسو کولی شئ چې دا فول یا پوش کې فول ورته په دې ډول سره کولی شئ استفاده ترېنه وکوئ. ښه، بل له موږ سره دی روټیټ دی را سره. روټیټ لکه څنګه چې په اټوکیټ کې موږ تاسو ویلو، هلته موږ تاسو روټیټ ویلو، دلته هم موږ تاسو روټیټ دی. یو جسم ته موږ تاسو دوران ورکوو. دلته به لومړی به هغه جسم انتخاب کړئ، بیا به تاسو روټیټ وهئ. زه ورته چې نظر دا محور ته ماته ونیسه. لکه فرض مثال دا محور ماته د صفر کړه، موږ تاسو به دا زاویه نظر دې محور ته صفر شي. اوس تاسو دوران ورته ورکوئ. څونه دوران ورکوئ؟ کولی شئ نظر زاویې ته هم ورکوئ، نظر دغې ته هم. زه ورته فرض مثال ماته دې ته دوران ورکوه 45 درجې په اندازې سره، دا جسم 45 درجې. یا زه فرض مثال ورته وایم چې نظر دې محور ته ونیسه، فرض مثال 100 درجې دوران ورته ورکوه، دونه دوران بشي. کولی شئ چې کرسر باندې هم ورته ورکوئ. یا فرض مثال زه غواړم چې زما صفر محور همدا شي، اوس کولی شم په دې ډول سره دوران ورته ورکړم. په ازاد ډول سره موږ تاسو کولی شو. نو روټیټ دی موږ تاسو سره. بل موږ تاسو سره دی فالومي دی را سره. د فالومي نه موږ تاسو استفاده کولی شو. لکه فرض مثال یو پایپ جوړوو، یا یو کړکۍ جوړوو، یا یو زینه جوړوو، نو موږ تاسو د فالومي د کمانډ نه استفاده کوو. ښه، اصلا کې د دې کمانډ معنا هم دغه ده چې یعنې تعقیبول د یو جسم. لکه فرض مثال زه غواړم یو سرکل دلته جوړ کړم، دونه سرکل ما جوړ کړ. زه اوس غواړم چې دې نه یو پایپ جوړ کړم. فرض مثال د دې خط په امتداد باندې زه غواړم چې دا جسم نه فرض مثال دې ډول سره جوړ کړم، یو پایپ فرض مثال جوړوم. بیا موږ تاسو له دې نه په ساختمان کې استفاده کوو. دا جسم به انتخاب کړي، فالومي ته به راشي، اوس به دلته راشي په دې ډول سره کولی شئ استفاده ترېنه وکوئ تر اخره پورې. یو پایپ موږ تاسو سره جوړ کړو. ډېره زیاته استفاده لري دا فالومي. یا فرض مثال موږ تاسو کړکۍ کې د دې نه استفاده کولی شو. F1 لکه فرض مثال کنټرول F1. ښه، هلته F1. ښه، کولی شو. فرض مثال موږ تاسو غواړو چې یو لاین جوړ کړو. زه راځم دلته یو لاین جوړوم، بیا هغې نه وروسته موږ تاسو په دې باندې کار کوو. نو راځم یو لاین دلته اخلم، لکه فرض مثال دې ځای نه ورته وایم چې دې ځای پورې، یا د دې ځای نه بیا کلیک کوم تر دې ځایه، لږ
بورډ وکړئ کومه چې دلته موږ تاسو سره فرض مثال دې ځای پورې چې د دې ځای په همدې ډول سره یو زینه جوړو یا کوم بل څه شی جوړو. اوس به راشئ تاسو به د فالو می کمانډ نه استفاده وکړئ په دې ډول سره. وګورئ موږ تاسو سره مکملا یو زینه جوړه شوله. سمه ده، نو کولی شئ چې استفاده ترې نه وکوئ. بل موږ تاسو سره سکیل دی را سره. د سکیل کمانډ نه موږ تاسو استفاده کولی شو. لکه فرض مثال زه غواړم چې دا سکیل کړم، دلته به راشئ تاسو به دا انتخاب کړئ ورته، هغې نه وروسته تاسو راشئ سکیل ته. اوس فرض مثال زه غواړم چې دا په دې ډول سره غټ شي یا فرض مثال په دې ډول سره شي. سمه ده، یا که فرض مثال موږ تاسو غواړو په دې ډول سره کړو. ښه که څوک موږ ته وایي چې نظر اندازې ته یې که راته لکه فرض مثال نیم چند دې شي، 2 چند دې شي، بیا به راشئ تاسو به دا د کوین نه ونیسئ، د ګریپ نه به یې ونیسئ دلته. اوس تاسو اندازه ورته ورکړئ، زه ورته وایم چې 0.5 یې که راته، یعنې نیم چند یې که راته ده. وګورئ په دې ډول سره شي. بیا به دې کوین نه به ونیسئ، دې کوین دې کوین دې کوین دې 4 کوینونه به یې نیسئ ورته. سمه ده، که فرض مثال زه غواړم چې دا 15 چنده کړمه، 15 ولیکئ، انټر یې کړئ. په دې ډول سره موږ تاسو سره 15 چنده شولو. کولی شئ استفاده ترې نه وکوئ. یا که فرض مثال فقط زما همدغه جسم په کار وي، فرض مثال ما همدغه جسم په کار دی، کولی شئ دغه جسم هم وکوئ دننه، خو دلته به سلیکشن تاسو واخلئ، دا جسم به ورته انتخاب کړئ، بیا کولی شئ تاسو استفاده ترې نه وکوئ. ښه، بل موږ سره دی آفسیټ دی را سره. ښه، آفسیټ نه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو موږ تاسو اوس آفسیټ کمانډ نه استفاده کوو. آفسیټ کمانډ موږ تاسو په اټوکیټ کې هم درلودلو. لکه فرض مثال زه غواړم چې یو آفسیټ واخلم په دې ډول سره، یا فرض مثال دیوالونه آفسیټ کوم یا نور څه شی آفسیټ کوم. راځئ چې یو نوی فایل واخلم، تیار به همدغلته یوه دانې به هم جوړه کړو، یو کوټه به جوړه کړو چې آفسیټ کمانډ هم پکې استفاده شي. وروسته کمانډونه هم لرو، هغه به هم ترې استفاده کړو. لکه فرض مثال زه غواړم چې یو اطاق جوړ کړم دلته، ورته وایم چې فرض مثال 4 په 5 کې ماته یو اطاق جوړ کړه. لاندې شولو، دا مو هغه څه چې په دې ډول سره 4 په 5 کې یو اطاق. سمه ده، اوس زه غواړم چې دې ته دیوالونه ورکړم، نو زه به د آفسیټ کمانډ نه استفاده کوم که نه. کولی شئ دلته لاین نه هم استفاده وکړئ، که فرض مثال تاسو غواړئ دلته راشئ بیا تر دې ځای لاین ونیسئ تر دې ځای پورې. سمه ده، په دې ډول سره لاینونه تاسو کولی شئ. ولې کولی شئ؟ موږ تاسو د کار د اسانۍ په خاطر باندې چې ټول اندازې موږ سره مساوي راشي، آفسیټ کمانډ نه استفاده کوم. دلته به کلیک کړئ تاسو، او فرض مثال تاسو غواړئ چې دې ته دیوال څونه ورکړئ. زه ورته وایم چې فرض مثال داخلي دیوال دی که نه 0.25 په اندازې سره دونه دیوال موږ تاسو سره جوړ شو مکملا. بیا کولی شو موږ تاسو د فرض مثال کړکۍ ورته ورکړو، دروازه ورته ورکړو، یا نور شیونه موږ تاسو کولی شو چې دې ته ورکړو. نو د لاین کمانډ نه بیا استفاده کوو. همدا فرض مثال زه غواړم چې دلته دیوال ورته ورکړم، 0.1 په اندازې سره موږ تاسو دیوال ورته ورکړو. بیا فرض مثال دلته راځو او فرض مثال 1 متر په اندازې سره لاین اخلمه، دلته شول موږ تاسو سره. سمه ده، نو کولی شئ تاسو د آفسیټ کمانډ نه استفاده وکوئ. بیا کولی شم چې دا فول کړم، فرض مثال زه غواړم دلته یو کړکۍ ورته جوړه کړم، دا بیا زه تاسو ته آفسیټ کړم. فرض مثال زه غواړم چې دې ځای تر دې ځای پورې کړکۍ کړم. اوس راځم دا فول کوم، هم د فول استفاده بشي، هم پکې د دغې استفاده شي را سره د مصرفه شو. ښه، راشئ دلته به تاسو ورته اندازه ورکړئ. فرض مثال زه غواړم چې 3 متره په اندازې سره کوم ده، دا هم د 3 متره په اندازې سره کړه ده. وګورئ موږ تاسو سره مکملا د آفسیټ ګټه مو هم ترې نه واخیستله او د دغې نه مو هم استفاده وکوله د فول کمانډ نه. فرض مثال 0.5 په اندازې سره زه غواړم چې دا آفسیټ کړم، نو دا موږ تاسو سره د آفسیټ ګټه. بیا کولی شو موږ تاسو دروازې جوړ کړو، کړکۍ جوړ کړو، د همدغې د آفسیټ د کمانډ نه استفاده کوو. بل موږ سره ټپ دی. ټپ موږ تاسو په اټوکیټ کې یو کمانډ ویلو د کنسټرکشن لاین په نوم باندې، چې لای تنهي ته به هغې تقرب کولو، یعنې هغه به لای تنهي ته تللو. موږ تاسو دلته د موقتي حالت په خاطر باندې موږ تاسو یو کمانډ لرو چې ټپ ورته وایي، یعنې د موقت وخت لپاره موږ تاسو ترې نه استفاده کولی شو. که فرض مثال زه غواړم چې د دې په اساس باندې زه لاین کورونه جوړ کړم یا کوټې جوړې کړم داسې، نو چې زه یو دانه داسې راخلم انتخابوم ورته، شاید ما نه لکه فرض مثال ام او کاپي، زه غواړم چې دا کاپي کړم داسې
فرض مثال اخواته به شي رانه یا به ده خواته رانه شي کنه نظر یو محور ته مساوي کیږي نه. نو زه راځم دلته د ټاپ کمانډ نه استفاده کوم، ورته وایم چې ماته د ټاپ کمانډ وګورئ په دې ډول سره یو تنهایی لاین موږ او تاسو سره جوړ شو. یا که فرض مثال دغه کوانچ ته غواړئ چې تاسو استفاده کړئ، دلته راځم زه د ټاپ کمانډ نه استفاده کوم په دې ډول سره یو تنهایی ده یو لاین راته جوړ شو په دې ډول سره. اوس کولی شم په اسانۍ سره له ټاپ کمانډ نه په استفادې سره دا ودانۍ چې مې جوړه کړې ده کاپي کړم له دې ځای نه او ورته وایم چې دلته یې هم راوله، بیا کاپي کړه له دې ځای نه هم کاپي کړه دلته یې هم راته راوله. نو په ډېره اسانۍ سره کولی شم چې استفاده ترېنه وکړم. ښه بل موږ سره دی دلته ډایمنشن دی راسره. ډایمنشن نه موږ تاسو کولی شو چې اندازه واخلو. لکه فرض مثال زه ورته وایم چې د دې اندازه راته واخله دونه شو، یا فرض مثال ورته وایم چې د دې ځای اندازه راته واخله د دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې زما څونه اندازه ده دلته موږ ته وښیي. یا فرض مثال زه ورته وایم چې د دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې څونه ده په دې ډول سره کولی شي بری هم ویسي لاندې هم ویسي اخواته هم کولی شي چې ویسي په دې ډول سره کولی شي استفاده ترېنه وکوئ د ډایمنشن. کولی شي شعاع ته هم ورکوئ. لکه فرض مثال ما دونه شعاع جوړه کړله زه به راشم دلته ډایمنشن ته فرض مثال دلته ماته وایي چې دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې شعاع تیار راته معلومه شوه چې 1.5 متر ده موږ تاسو سره شعاع. بل موږ تاسو سره پروټیکټور دی راسره. پروټیکټور موږ تاسو سره په دوه ډوله دی، یو په 2D کې دی یو په 3D کې دی. موږ تاسو سره په 2D کې چې موږ تاسو سره دا ټاپو راسره او په 3D کې چې دی راسره پروټیکټور دی راسره. یعنی نظر دا چې دی نظر افق ته جوړیږي او دا چې دی یو زاویې ته جوړیږي. هغه چې بیا موږ تاسو استفاده کوو په درې حالتونو کې، درې محورات ته موږ تاسو محاسبه کوو. پروټیکټور دا چې ولایت نه ته تقرب کول یو موقتی لاین موږ تاسو سره فقط د رهنما په خاطر باندې، بیا موږ تاسو دا ډیلیټو د دې ځای نه استفاده چې نه لري سره په دې ډول سره موږ تاسو ډیلیټ کوو ده. نو که چیرې موږ تاسو وغواړو چې افق ته دا لاین راولو کنسټرکشن لاین راولو نو موږ تاسو د ټاپ نه استفاده کوو. که نظر یو زاویې ته موږ تاسو وغواړو چې راولو بیا موږ تاسو د کوم کمانډ نه استفاده کوو د پروټیکټور. زه به راشم دغه یو دانه به کاپي کړم له دې ځای نه ایم او کاپي دا نور به ټول ډیلیټ کړم ترېنه ځکه موږ تاسو سره دونه په درد نه خوړلی کېږي هغه دا به هر څه شی ترېنه ډیلیټ کړم. زه به راشم اوس دلته دا به هم ترېنه ډیلیټ کړم پروټیکټور کمانډ نه استفاده کوم. لکه فرض مثال زه غواړم چې دا د دې دا بام چې دی دا په خیمه ډول سره پټ کړم نو زه راځم د دې د زاویې نه استفاده کوم د دې پروټیکټور نه استفاده کوم. زه ورته وایم چې د دې ځای نه راواخله ده تر دې ځای پورې یو شه او ورته وایم چې دا راواخله دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې داسې شو. دا به اوس بل طرف ته هم زه کاپي کړم فقط د موقت وخت لپاره چې رهنما شي ما سره ایم او کاپي به واخلم له دې ځای نه ورته وایم چې دا راوله دې ځای ته په دې ډول سره شو. اوس راځم یو لاین کمانډ نه استفاده کوم دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې نو فقط د یو لاین په خاطر باندې اوس راځم دا تر دې ځای پورې کوم یو سرفیس موږ تاسو سره جوړ شو. نو دلته به هم راشم یو لاین به انتخاب کړم ورته دې ځای نه شروع تر دې ځای دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې مکملا یو سرفیس موږ تاسو سره جوړ شو. راشي دا به هم انتخاب کړئ استفاده کړئ دا به هم ایسته کړئ ځکه یو موقتي لاین دی موږ تاسو سره وروسته استفاده نه راسره لري فقط موږ تاسو خپل کار واخیستو ترېنه بیا موږ تاسو هغې نه وروسته موږ تاسو سره ضرورت نشته چې هغه لاین موږ تاسو ځان سره پرېږدو په دې ډول سره دا هم ترېنه لرې کوم. نو کولی شي نظر یوې زاویې ته که چیرې تاسو یو کنسټرکشن لاین ته ضرورت پیدا شو نو کولی شي له پروټیکټور نه استفاده وکوئ. ښه بل له موږ سره دی ټیکس دی راسره. ټیکس په ګوګل سکیچ اپ کې په دوه ډوله دی یو 2D دی یو 3D دی. که چیرې غواړئ چې 2D کې نو تاسو کولی شئ دا 2D چې دی موږ تاسو سره مساحت هم معلوموي. دلته به تاسو کلیک وکړئ وګورئ ماته مساحت وښوده چې دا 9.5 متره دی متر مربع 9.15 متر مربع دی. دلته به تاسو کلیک وکړئ بس دې نه لرې شي نور کلیک شي. که چیرې غواړئ چې تاسو یو فرض مثال یو لاین ولیکئ یو دغه ولیکئ یو خط ولیکئ ورته ټیکس ورته ولیکئ تاسو دلته کلیک وکوئ ورته وایم فرض مثال زه ورته وایم چې مثلا روم به ورته ولیکم په دې ډول سره تاسو به
کلیک وکړئ هغه تاسو سره ولیکل شي. دا 2D دی. دلته بیا موږ تاسو سره 3D هم موجود دی. که چیرې فرض مثال زه وغواړم چې دلته 3D لاین 3D خط ولیکم کولی شم چې زه ورته ولیکم، یا فرض مثال روم ورته لیکم. دلته کولی شئ تاسو فونټ ورته انتخاب کړئ، کوم ډول فونټ تاسو ته راشي، کولی شئ کوم طرف ته یې راولئ، چپ طرف ته، ښي طرف ته، هر طرف ته چې تاسو په کار وي کولی شئ. او فارم در سره ډک شي او که نه، اکسټروډ شي درته او که نه، فرض مثال مات شکل سره شي که نه، زه ورته چې نه دی کېږي راته هغه مات حالت موږ تاسو لرو که نه، اټکټ کې مو درلودلو. او دا ډک شي که نه، زه ورته چې هو ډک دې شي راته. او دا ریګولر د کوم ډول شکل هایټ یې څونه اوسېږي، اکسټروډ څونه ولري، ورته چې دا پلیس کړه راته انټر شو په دې ډول سره. اوس موږ تاسو سره دا یو 3D ډول سره جوړ شو. نظر درې بعدونو ته دی، یعنې یو 3D دغه موږ تاسو سره جوړ شو. لکه فرض مثال زما بل یو په کار دی، فرض مثال ورته چې مای سټایل په نوم باندې کولی شئ دلته بیا تاسو ورته هایټ ورکړئ. فرض مثال ورته چې 3 په اندازې سره ماته جوړ کړه. دلته په دې ډول سره موږ تاسو سره یو 3D موږ تاسو سره جوړ شو. سمه ده. بله موږ تاسو سره د اکسس دی را سره، دا لرې کومه ټول اکسس موږ تاسو ګوره محورات نه اوس دلته لرو، د دې مبدا دلته دی. زه ورته چې نه، د دې مبدا دې ماته دلته راشي. د دې استفاده څنګه دی؟ ګټه یې څه شی دی؟ ګټه یې دلته دی چې فرض مثال موږ تاسو غواړو چې د سور محور ته کورونه جوړ کړو، نو زه راځم ورته چې دا سور محور یې ماته دغه ځای ته راوله، په دې ډول سره یې که دلته که، او زیډ محور یې هم راته همدغه که. وګورئ موږ تاسو سره اوس نظر سور محور هم دغه ځای ته راغی. اوس کولی شم په اسانۍ سره لکه څنګه چې په ټاپ کې موږ تاسو استفاده کوله، ټاپ نه استفاده کوله، کولی شو دلته هم استفاده ترې نه وکړو. فرض مثال زه راځم دا نیسم دې ځای نه، دلته بیا دې ځای نه راځم دلته نه کولی شي. په دې ډول سره آسان ترې استفاده وکوئ. بل موږ سره دی روټیټ دی را سره. روټیټ نه موږ تاسو کولی شو چې د مکملې صفحې ته دوران وکړو. که چېرې غواړو چې موږ تاسو روټیشن ورکړو نو کولی شي په دې ډول سره. ښه، او د دې شارټکټ څه شی دی موږ تاسو سره؟ شارټکټ یې دی را سره او، یعنې د دې شارټکټ دی. سمه ده. بل له موږ سره د پن دی. پن په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو د مکملا صفحه موږ تاسو وخوځوو، یعنې که چېرې وغواړو چې دا مکمله صفحه موږ تاسو سره وخوځېږي، په دې ډول سره کولی شو ترېنه استفاده وکړو. بل له موږ سره دی په دې کې زوم دی را سره. د زوم د لارې نه موږ تاسو کولی شو چې دغه ساحه را نږدې کړو راته، ورته چې دغه راته را نږدې کړه. که چېرې تاسو دا کرسر مو مخې ته بوتلو، په دې ډول سره پورته بوتلو ته را نږدې کېږي، نیسئ به دا لیفټ کلیک نه دی، دا به تاسو کلک نیسئ. او که چېرې مو تاسو بره بوتلو دا سره به دا را نږدې شي. بل له موږ سره دی زوم وینډوز دی را سره، دې ته زوم وینډوز وایي. زوم وینډوز د لارې نه موږ تاسو کولی شو، زه ورته فرض مثال دا ساحه فقط ما ته را نږدې کړه. وګورئ راته را نږدې کړله، نور هم ورته چې ما ته را نږدې کړه. په دې ډول سره یعنې نظر د وینډوز ته موږ تاسو دا را نږدې کوو. بل له موږ سره دی زوم ایکسټینډ دی را سره، دې ته زوم ایکسټینډ وایي. زوم ایکسټینډ مطلب دا دی چې څونه دا صفحه ما سره ښکاري همغه صفحه ټوله راته راوله. راشي وګورئ ټوله راته ښکاره شوله. فرض مثال زه غواړم چې دلته راولم، زوم ایکسټینډ کوم راته، یعنې دا مکمله ساحه چې موږ څونه صفحه کې چې ما سره ځایږي دا ټول راته راوله. پریویوس نه مطلب دا دی چې موږ تاسو شاته چې کوم زوم اخیستی هغې ته بوځه. مخکې مو دا واخیستو که نه، موږ تاسو کولی شو په دې ډول سره استفاده ترې وکړو. بل له موږ سره کیمره ده. کیمرې استفاده دا دی که چېرې زه دلته ولاړ اوسېږم، زه ورته وایم چې د دې ځای نه ما ته دغه ساحه زه غواړم چې د دې ځای نه دا ساحه په دې ډول سره وګورم، هلته بیا کلیک وکړئ، په دې ډول سره بیا راولئ. سمه ده. یعنې کیمرې نه موږ تاسو په دې ډول سره استفاده کولی شو. خسته شو په دې ډول سره. یا فرض مثال زه غواړم چې دې ځای نه دا ساحه وګورم، کیمرې ته به راشئ تاسو. فرض مثال زه غواړم چې دغه ساحه فقط وګورم، په دې ډول سره کولی شئ استفاده ترې وکړئ. یا که فرض مثال زما دا ساحه نه ده پکار، زه غواړم چې دې ځای نه اوس دا ساحه په دې ډول سره داسې وګورم، په دې ډول سره شو. بل له موږ سره دی دلته بل کومانډ چې دی هغه موږ سره لوک اراونډ دی. د لوک اراونډ د لارې نه موږ تاسو کولی شو چې دا ساحه په دې ډول سره وګورو، لکه څنګه مې چې پن کولو که نه، دا هم په همغه ډول سره کولی شو تاسو استفاده ترې نه وکړئ. کولی شو داسې ډبل کلیک باندې په همغه جسم باندې یو خوا بل خوا ته تاسو وګورئ. دلته یو دوه کومانډونه موږ سره نور هم موجود دي.
چې هغه له موږ سره واک دی. واک د لارې نه موږ او تاسو کولی چې دې ساحې ته لاړ شو. فرض مثال زه ورته وایم چې دغې ساحې ته مه بوځه. ګوره په دې ډول سره موږ او تاسو کولی شو چې راشو دلته. که چیرې تاسو دلته کنټرول ونیسئ او بره لاړ شئ په دې ډول سره بره لاړ شئ درته رانږدې کوي. ولې که چیرې تاسو بیرته لاندې لاړ شئ دا رایټ لیفټ کلیک به تاسو کلک نیسئ ورسره بیا تاسو نه دا لرې کېږي. زه ورته چې بیرته مه راوله نه کنټرول به تاسو ورسره نیسئ. کنټرول ګوره حتمي دی تاسو سره به دا څخه رانږدې شي. که چیرې تاسو آلټ ونیو ورسره شیفټ مو ورسره ونیو د شیفټ د لارې نه بیا تاسو کولی شئ چې دا ښکته او پورته ویسئ. فرض مثال اوس ښکته دی که فرض مثال زه وغواړم چې نه پورته دې لاړ شي بیرته ماوس شیفټ به ورسره نیسئ حتما. ګوره شیفټ اوس به ماوس شیفټ کلک نیولی دی او تر څنګ دا لیفټ کلیک مې هم کلک نیولی دی. اوس فرض مثال زه په دې ډول سره غواړم چې لاړ شو یا فرض مثال په دې ډول سره د کنټرول په واسطه باندې موږ تاسو په دې ډول سره ځو او د آل په واسطه باندې موږ تاسو بیرته عادي حالت ته راځو لکه څنګه چې اول حالت یې درلوده. بل له موږ سره دی دلته یو کمانډ موجود دی چې هغې ته موږ تاسو په دغې کې سیکشن به مو ورته ویلی که نه. نو دلته موږ تاسو سره سیکشن پلان موجود دی. را به شي دلته زه ورته وایم فرض مثال ما ته دلته سیکشن واخله په دې ځای کې په دې ډول سره دا سیکشن یې موږ ته واخیست مکمله څخه دننه راته ښکاري یا فرض مثال زما دا نه دی په کار داسې سیکشن زما په کار دی په دې ډول سره سیکشن زما په کار دی. هغه ساحه یې موږ تاسو ته ټوله وښودله. نو دا ول موږ سره د ګوګل سکیچاپ هغه ابتدایي کمانډونه تاسو باید په دې باندې ډېر زیات کوشش وکوئ چې دغه یاد کړئ ځکه چې راتلونکی درس زموږ د پروژې نه شروع کېږي او پروژه به انشاءالله موږ تاسو شروع کوو. نه که چیرې تاسو دغه یاد کړي اوسیږي په پروژه کې تاسو په ښه توګې سره مخې ته تللی شئ او که خدای مکړه تاسو یاد کړي نه اوسیږي بیا تاسو څه نا څه له مشکلاتو سره مخامخ کېږي. تاسو څخه مې غوښتنه همدغه ده تر څو تاسو همدغه کمانډونه چې ډېر زیات مهم دي همدغه باندې ښه زیات تکرار وکوئ او چې تاسو سره په راتلونکي درس کې څه مشکلات پېښ نه شي. نو دا اوس زموږ د دې ورځې درس تر بیا.